محمد طارق قیوی هستم، به نمایندگی از شفاخانه مالیجوی افغان مرسی در نمایشگاه بین المللی افغانستان حضور داریم و فعلا به مردم خود خدمات مختلف ارائه میکنیم که البته شامل معاینات لابراتواری است، مشوره دهی. دکتر صاحبای داخلی ما هستند که مریضانی که اینجا در نمایشگاه میان ما برشان البته دکتر صاحب مشوره میتن و بعض مریضای ما که هستند دوا ضرورت دارن و برشان دوا نوشته میکنن. و خوشبختانه یک خبر خوشخبری به تمام هموطنان عزیز ما که هیئت رهبری شفاخانه مالیجوی افغان مرسی به تمام مریضای خود بعد مدت 1 سال در بخش لابراتوار 40% تخفیف انجام میده که هر مریض میتونه کارت تخفیف از نمایشگاه به دست بیاره و مدت اعتبار کارت ما 1 سال می باشه که ما تنها در بخش لابراتوار نه بلکه بخش رادیولوژی، سی تی اسکن، او پی جی، دندان، مراقبت های جدی، آی سی او و همچنان بخش آنکولوژی که سرطان است تازه به فعالیت آغاز کرده که دکتر صاحب خالد احمد خالد است به ماشین های مختلف، البته ماشین سی تی اسکن، بخش کتلب، عملیات های مختلف انجام میتن که خوشبختانه تا فعلا در افغانستان اولین دکتر است که عملیات های سرطان با کامیابی انجام میده. و یک تشکری خاص میکنم از هیئت رهبری شفاخانه مالیجوی افغان مرسی که چنین فضای صمیمانه را به مردم خود ایجاد کرده و به مردم خود خدمات ارائه میکنه. دیگه من از اینام یک جهان سپاسگزاری میکنم و یک چند کلمه گپ از اینا میشنوم که درباره شفاخانه مالیجوی افغان مرسی صحبت داشته باشن. نو واقعا داسې خدمتونه چې کیږي زموږ په هیواد کې که هغه همدا شفاخانه وي که هغه نورې شفاخانې وي زموږ لپاره د افتخار ځای لري. موږ په ویاړ کوو، موږ افتخار پرې کوو چې دوی خدمت کوي ځکه چې تیرو وختونو کې به د دغه سهولت نه و برابر چې هیوادوال راشي په خپل هیواد کې ځان ته علاج وکړي، نورو هیوادونو ته بتلل. نو دا چې اوس زموږ په هیواد کې د پرمختګ دومره پرمختګ کړی چې د هر څه مشکلات حل شوي دي او په خپل هیواد کې که هغه هر رقم امراض مریضي وي علاج یې وکړي نو موږ په دې خوشحالیږو، خوشحاله یو، افتخار پرې کوو او مننه ترې کوو چې داسې خدمتونه زموږ په وطن کې کوي او موږ ته ویاړ رابخي. له تاسو څخه ډېره مننه کوم. نو موږ تصمیم نیولی چې تاسو ته یو ځانګړی د تخفیف کار ډالۍ کو چې البته دې کې 40% لابراتواري معاینه د ټول مشخصات پکې لیکل شوی دی نو په ښایست سره دینه استفاده وکړي. نو دغه زموږ کار ده انشاءالله هر کله شفاخانې ته راغلي موږ په خدمت کې یو. نو که چېرته کوم شعر چې لري دوی ته یې ډالۍ کړه. دا هیواد دې د پردوی نه خپلواک شي، لر او بر جنډې دې پورته د وحدت شي، افغانان دې ټول یو موټی او یو ځواک شي. تور او سپین پښتون تاجک د منځ کې نه وي، غلیمان دې د دې خاورې سینه چاک شي. دا ولس به تاریخونو کې ځلیږي، دا وطن دې له جنګونو څخه پاک شي. هرې خواته د ویراج د ولفتونو، دښمنان د محبت دې ټول هلاک شي، دښمنان د محبت دې ټول هلاک شي. بجانت 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 قسم، بهار برگ سرخ گل لالهت، بهار مان خوش